امرالله صالح او پاکستاني وزیر یو بل ته سخت پیغورونه ورکړ. خواجه آصف امرالله صالح ته ویلي تښتېدلی هیواد کې ځای نه لري. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو یو ملاتړي پاکستاني وزیر خواجه آصف د امرالله صالح د یو ټویټ په ځواب کې لیکلي چې ته بې معنا او بې شناخته کس خپل هیواد کې ځای نه لري. تاسو ملاتړي یعنې امریکا د ازادۍ جنګیالیو یعنې طالبانو لخوا وشړل شول. امرالله صالح ځواب کې لیکلي ښاغلی وزیر اړتیا نشته چې عصبي اوسئ او ناوړه ګټه پورته کړئ. ستاسو عکس العمل هغه اټکلونه او وړاندوینې بیا پیاوړي کوي چې پاکستان د بالکنستان کولو په لاره کې دي، که څه هم په مفکوره کې د الله د مخه یو بالکنیزم هیواد شوی دی. په پخواني فاټا د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان په کلیوالي سیمو کې د اګست په 14مه لمانځنه ونه شوه. زه ستاسو د پوسټ لاندې مثبت پښتو تبصرې هم وینم. آیا تاسو وینئ؟ په ټول درناوي سره زموږ جمهوریت د امریکا ناټو په ګډون د یوې سترې نړیوالې دسیسې له امله ړنګ شو. ستاسو د طالبانو په ګډون لسګونه استخباراتي ادارې د تشناب کاغذ په توګه وکارول شوې، نور هیڅ نه. افغانستان اوس د طالب ISI او 20 ترهګرو ډلو کور دی. هیله لرم چې وروسته خپل ټویټ حذف نه کړئ. د ډونالډ او د یو کاغذ له امله تاسو غوندې د افغانستان جمهوریت سقوط نه شو. ای بوډا، زه هیله لرم چې پاکستان کې به ټاکنې وشي، البته د امریکایي استازي ډونالډ لو په اجازه. د سالي اشاره د امریکا هغه اختاریه لیک ته وه چې په اساس یې پوځ د عمران خان حکومت ړنګ او هغه زنداني کړ. بلخوا محسن داوړ د پاکستان پخواني دفاع وزیر خواجه آصف ته له طالبانو د ملاتړ له امله نوموړي ته په تنده ژبه پیغور ورکړی. ښاغلي داوړ آصف ته په خطاب کې لیکلي که چیرې څوک طالبانو ته د افغانستان د ازادۍ جنګیالیو په سترګه ګوري، د دې معیار په اساس بیا خو تحریک طالبان پاکستان هم د ازادۍ جنګیالي دی. محسن داوړ همداشان د طالبانو پر وړاندې د پاکستان د حکومت پر سیاستونو یو ځل بیا نیوکې کړي دي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.